پاسته ځای باندې لمونځ کول څنګه دي؟ الجواب بالله توفیق. محترم درمل وروره، زموږ د مذهب فتاوای هندیه لومړی ټوک صفحه 3 او بیا صفحه 80 کې داسې لیکي وایي که چیرې پر پاسته ځای باندې لکه مثلا پر وښو باندې، پر پروړو باندې، پر واوره باندې انسان سجده کوي، نو چې کله دی دا تندی کښېکاږي یو وخت یې دا تندی کلکوالی محسوسه کړي، نو په داسې شي باندې بیا سجده صحیح ده، لمونځ صحیح دی. لیکن که دا شی دومره پوست وي چې دی تندی کښېکاږي، هغه پسې ځي هېڅ یو وخت داسې نه راځي چې دا د ده تندی دې قرار وموندي، نو په داسې صورت کې بیا سجده نه ده صحیح. نو د نن سبا دا چې کوم کورو په کوټو کې هوا دي، دا ګوربچې دي که د سپنج دي، نو هغه هم دغه د وښو و، دغه د واورې و، دغه د پروړ غوندې پوستوالی لري، نو چې پر دغه شیانو بالکل په صراحت سره جایز دی. پر ګوربچاو پر دې هم جایز دی، ځکه چې انسان تندی ولګي که لږ پوست لږ غړی وروسته برابر ته کلکوالی محسوسه کړي، تندی یې قرار موندي، لهذا لمونځ او سجده جایز ده. عبارت د فتاوای هندیه دا دی: ولا باس بالصلاه والسجود على الحشيش والحصير والبسط والبواري. او بیا مخته یې وصف وروسته لیکي: ولو سجد على الحشيش او التبن او الثلج ان استقر جبهته وانفه ويجد حجمه يجوز وان لم تستقر لا. نو الغرض د خبرې ده چې داسې پوست ځای هغه که ګوربچه وي که غالی وي، که چیرې تندی قرار وموندي بالکل جایز ده لمونځ سجده، او که چیرې دومره پوست وي چې تندی قرار نه موندي بیا سجده نه ده صحیح. نو چې سجده نه ده صحیح، لمونځ هم نه ده صحیح. والله اعلم.